هغه سړی وم چې هره شپه به مې لاسونه اسمان ته پورته کولو او یوازې یوه دعا به مې غوښتله یا الله هغه راته راوله د سجدو په خاموشۍ کې به مې ستا نوم اخیستو د اوښکو په ژبه به مې خبرې کولې او ګمان مې و چې شاید دعا به مې واورېدل شي ما به د هر اذان وروسته ستا په لا خاموشه غوښتنه کوله لکه زړه مې چې له هماغه یوې هیلې ژوندې وي ژوندې وي ژوندې وي کلونه تېر شول لمونځونه زیات شول او دعاګانې نه ستړې کېدې خو ته لا هم نه راتلې نه راتلې ما بویل قسمت به شاید بدلیږي خو قسمت خاموشو لکه د اسمان بې ځوابه فضا یو وخت داسې هم راغی چې ما په هیره دعا کې یوازې به ته دعا کې یو وخت راغي نوره څوک چې له دعا نه تېښته کوي لکه څوک چې له دعا نه تېښته کوي ما د جومات په تیاره کونج کې ډېرې شپې تېرې کړې د سجدې په حالت به مې زړه ولي یوازې هغه یازې هغه خو ځواب نه و ورو ورو مې د دعا غږ کم شو خو درد زیات شو او زه پوه شوم چې ځینې غوښتنې د انسان د تقدیر برخه نه وي نن هم کله کله لاسونه پورته کړم خو د زړه دننه یو مات سړی وایي نور څونه غواړه قسمت دم خهار شوي دي او زه چوپ شم لکه هغه دعا چې هیڅ کله قبوله نه شوه